څنګه شو زما کار دی وکړي سبا پورې ټیم راکړه وایې غواړه کار وروره زما 4 دانې په کار دي دا کار به کوې خامخا به کوې بېغمه سما سوار اډر واخلې بیا مو واخلې بس بالکل اډوانس راکړه خپل کار سبا وغواړه بېغمه څه وروره اډوانس ولې نه در کوم دا 2 لک روپۍ واخله چې زما کار دی وکړي هغه 8 لک روپۍ به بعد کې بیا درکړم بېغمه سبا خپل کار سبا له وغواړه وروره ښه په صفایي دا کار وکړه بېغمه هېڅوک به هم نشي په راپوکه خدای کړو بېغم بس دا نو چانس دی 2 لک روپۍ دا دې رالې 8 لک روپۍ بعد کې بیا راکړي 10 لک روپۍ دي کار به وباسم دغه چانس دی موقع ده ها چیز کې به رسټورانټ مارکیټ ته ولاړې خیر دی کور چیرې دی کوم دا غلی په چا زوی د خیرالدین زوی او یاره خیرالدین خو زما ډېر ټینګ انډوال دی یاره نو په داسره مارکیټ ته ولاړې ولې کور ته نه ځې بس د غلی ته ولاړم ښه د غلی ته ولاړې یاره خیرالدین خو زما ډېر سخت انډوال دی دا زما خپل زوی د جوس راخسته دا جوس وچه سخته ګرمي ده یا زه نشم یا ونیسه یاره زما یو پر کې نسه ونیسه وچ یاره سکار اوس راځي بړې و راموړې د کار کو زبل راوړم بس ته راځه ما به د کار کړی ښه ورځه زبل ورځه ها دلته چیز کوي د سرون ماته ناس دغه ناست دغه ناس کور چیر دی دریم غلی کې راځه زما دریم غلی بخوا زما دی ورسه راځه کښېنه راس تا پلار زه پیژنم هغه ولد سړی دی راس کښېنه راس شاباس ستا پلار زه پیژنم یاره زما ډېر ټینګ انډوال دی او وخت د خوږه وخوره اس دا دی بل چانس برابر شو خار د کو ولې وزن ډېر دی یاره بس چانس نه ملاوي دی اخر مو چانس پیدا کړي هله کار وکړه درس سکار کوي ډاکټر صاحب سړی راته ولاړ دی دا دې ستا ګور کار اوس بس سیف چې دا ولاړ څه شو دا یار ها دا هو دا سبزي ستا شي ښه زما کار وشو او به کار پیسې راکړه پیسې به ورستی درکړم کول ټینګ یې ولا ما تا ته وویل ما موږ کوم واده کړی دغه موږ دا دې وروره ستا 8 لک روپۍ به کوې ښه صحیح شو کور وده مننه مخ شه دا ښه دی چانس مو ولې 10 لک روپۍ مو واخیستې 3 لک روپۍ به ډاکټر ته ورکړم بس 2 لک روپۍ پر ما ډېر دي څه به کوم سلام علیکم ملګرو زما د زرداد کومه د اصلاحي ویډیو چې ده دا زه خواست درته کوم مخکې شیر کړئ د خپلو کوچنیانو چې څومره حفاظت کوئ سي ویې کړئ دا تر ظالمان شته زموږ ته معاشرې له راغلي دي چې کوچنیان ابغوا کړي او د پښتورګي ځینې وکاږي او دوی بیا کوچنیان پر ځایه کې ویې غورځوي یا حیوانانو ته وغورځوي هر کوچني ته دا ووایاست هر پلار ته دا خواست کوم هر مور ته دا خواست کوم چې خپلو کوچنیانو ته وایي چې ناولده سړي څه مشی اخلي مې خوري چې ناولده سړی مې ولدی چې ځغلی خپل کوچنیانو ته دا تربیت ورکړي چې ناولده خلکو سره نه ناسته وکړي نه ولاړه وکړي نه د هغو سره یې ځای ولاړ شي ملګرو ته خوا درته کوم دا ویډیو مخته سره شیر کړي چې یو پښتون ورور یا زموږ یو خور د خپلو بچیانو سره نامحرمه نه شي ما او زرداد اجازت راکړي السلام علیکم